ګرانو زده کوونکو سلام، هیله لرم جوړ روغ اوسئ. د اووم ټولګي د ریاضي د درسونو په ادامه نن تاسو ته د شپږدېرشمې پاڼې د پوښتنې در سره کار کوم او درته حل کوم یې چې ښه مو زده شي، ښه توجه ورته وکړئ او پاملرنه ورته وکړئ. تاسو وروستی درس یعنې د تېرې ورځې درس طاقت و. موږ تاسو لوستي وو چې کله چې یو عدد په خپل نفس کې یعنې په خپل ځان څو ځلې ضرب شي موږ دا ډېر په خلاصه توګه لیکلی شو او دغو طرز د لیکلو ته طاقت وایي. نو دلته لومړۍ پوښتنه ده، تاسو لومړۍ پوښتنه ده در ځینې پوښتنه یې کړې که موږ 2 ضرب په 2 ضرب په 2 ضرب په 2 ضرب په 2 بیا هم 2 یعنې 15 ځلې 2 په خپل ځان کې دلته ولیرو، دا په څه رقم ولیکل، اصل ضرب د دغه عدد څه رقم ولیکلی شو. ځوابونه یې درکړي 4 ځوابه: A 2 په طاقت یا په توان د 5، B 15 په طاقت د 2، C 25 او D 16. موږ تاسو په طاقت کې ولوستل چې کله یو عدد په خپله څو ځلې په خپل ځان ضرب شي دغه عدد ته قاعده وایي او هغه څو ځلې چې ضرب شوی په هغو طاقت یې نیسو، هغو ته څه وایي؟ توان یا طاقت وایي. نو دلته 2 قاعده ده، موږ لومړی باید 2 ونیسو چې د ای ځواب فکر کړم سم دی. تاسو وګورئ 2 په طاقت دی، یو ځل ضرب شوی 2 3 4 5 ځله ضرب شوی په طاقت 5. نو د موږ تاسو لومړی یا ای ځواب سم دی. دوامه پوښتنه ویلي دي چې د 10 ضرب په 10 ضرب په 10 د ضرب حاصل مساوي دی په، یعنی موږ که 3 ځله 10 ضرب کړو که د طاقت په ډول ولیکو یا یې ضرب کړو حاصل به یې څو شي. دلته لیکل شوي A 10 په طاقت 3، یعنی قاعده د موږ تاسو 10 ده او طاقت هم 3 دی، یعنی په خپل نفس کې 3 ځله ضرب شوی 10 په طاقت 3 سم دی، مگر 3 په طاقت 10 غلط دی، 3 10 ځله نه دی ضرب شوی، 100 هم غلط دی او 10 په طاقت 10 هم غلط دی. نو د ای ځواب سم یا صحیح ځواب دی. دریمه پوښتنه، په دریمه پوښتنه کې ویلي چې د 3 په طاقت 3 عدد مساوي دی په، دلته A 9، B 28، C 54 او D 12. 3 په طاقت 3 څه معنا ورکوي؟ موږ تاسو به دا حل کړو. 3 په طاقت 3 دا معنا ورکوي چې موږ 3 ضرب په 3 ضرب په 3 کړو، دا مساوي کیږي په، تاسو چې 3 ضرب په 3 کړئ څو کیږي؟ نه کیږي، 3 په 3 کې نه، ضرب بیا په 3 کې مساوي کیږي په څو؟ 9 ضرب په 3 کې څو کیږي؟ 28. نو وګورو چې 28 کوم ځواب دی. A نه درکړي غلط دی، B 28 درکړي، D B ځواب درست ځواب دی. ښه، څلورمه پوښتنه ویلي دي چې یو زده کوونکی یو عدد په لومړنیو ضربي اجزاوو تجزیه کوي او ځواب یې شوی 2 ضرب په 2 ضرب په 5 ضرب په 2 ضرب په بیا هم 5. اول خو د دې لپاره چې تاسو ذهن په کار واچوئ دا منظم نه دی لیکلی، اول باید ټول 2 راشي بیا 15 راشي، خو خیر په هر صورت موږ ګورو چې دا ځواب د طاقت په شکل څنګه لیکل کیږي. تاسو نه داسې ځواب شوی که موږ دا د طاقت په شکل ولیکو څنګه به یې ولیکو. دلته موږ 2 قاعدې لرو، یو قاعده هم 2 ده، بله قاعده هم 15 ده. د 2 قاعده هم څو ځله ضرب شوي، 2 عدد څو ځله په خپل نفس کې ضرب شوی، یو ځله 2 ځله 3 ځله، یعنی 2 د 3 په طاقت، او 15 څو ځله ضرب شوی 2 ځله، یعنی 15 د 2 په طاقت. نو دلته ګورو چې کوم ځواب سم دی. 2 په طاقت 3 B سم دی او D هم 2 په طاقت 3 دی، خو اوس ګورو چې 15 په طاقت 2 چیرته دی؟ دلته نشته، دلته دی 2 په طاقت 3 و 15 په طاقت 2. نو د B ځواب سم دی، په دې خاطر چې د D په ځواب کې بیا 15 په طاقت 3 دی، 3 ځله دا نه دی ضرب شوی.
ښه اوس به راشو پنځمې پوښتنې ته. پنځمه پوښتنه ویلي دي چې د 46 او 24 عددونه لومړی تجزیه او د طاقت په ډول ولیکئ. نو موږ دا تجزیه کوو. دلته مې درته لیکلي تجزیه به کوو لومړی 46 عدد بیا 24 عدد. د دې لپاره چې یو عدد په لومړنیو اجزاو تجزیه کړو په دې ډول لیکو او ګورو چې دغه لومړی رقم یې یعنې د یک ها رقم جفت دی که طاق دی. که جفت وي په دوو قابل د تجزیه او قابل د تقسیم دی. دوه کوم عدد دی؟ دوه هماغه عدد دی چې د لومړنیو اعدادو هغه وړترین عدد دی. نو هغه باید مو وکاروو د دوه نه استفاده وکړو. دوه دلته نیسو او دلته ضربیو یو تقسیمیو یو په دوو کې دوه دلته پاتې کی یو د شپږو ته څنګ کی 16 اته په دوو کې کی څو اته په دوو کې کی 16 بیا اته جفت عدد دی. بیا دوه نیسو نه په دوو کې کی 18 نه طاقت د جفت نه دی. نو ګورو چې په دریو قابل د تقسیم دی که نه. واضح خبر ده چې نه په دریو قابل د تقسیم دی. دلته درې نیسو دلته درې په دریو کې نه کی. اوس درې اولیه عدد دی نور قابل د تقسیم نه دی. په خپله درې نیسو یو په دریو کې درې. ښه دا 46 په د طاقت په ډول ولیکو. نو 46 څه رقم لیکلی شو؟ 46 مساوي دی په څو ځلې دوه په خپل نفس کې ضرب شوي؟ دوه ځلې. قاعده دوه او طاقت یې هم دوه ضرب څو ځلې درې په خپل نفس کې ضرب شوي؟ دوه ځلې. درې په طاقت دوه د طاقت په ډول چې 46 ولیکل شي مساوي کیږي دوه په طاقت دوه ضرب د درې په طاقت دوه. اوس په 24 تجزیه کړو. 24 چې تجزیه کړو په خپل لومړنیو اجزاو لومړی یا یکا خانه جفت ده. بیا دوه نیسو یو دوه کې دوه په دوه کې څلور. بیا دوه جفتی بیا دوه نیسو شپږ په دوه کې 12. بیا شپږ جفتی بیا دوه نیسو درې په دوه کې شپږ. بیا درې لومړنی عدد دی قابل د تجزیه یا قابل د تقسیم نه دی. درې دلته درې نیسو دلته یو ځل یو په دریو کې درې. نو اوس 24 څه رقم لیکلی شوی طاقت په ډول؟ 24 مساوي دی په دوه څو ځلې په خپل نفس کې ضرب شوي؟ درې ځلې. دوه په طاقت درې ځلې ضرب شوی. ضرب درې څو ځلې ضرب شوی؟ صرف یو ځلې لیکلی شو چې درې. نو 24 د طاقت په ډول مساوي شو په دوه په طاقت دریو ضرب درې. هغه پوښتنه کې ویلي دي چې د 414 د عدد لومړني ضربي اجزاوې مساوي دي په ا درکړي دي چې دوه په طاقت 15 ضرب 14 آیا دا سم دی؟ که بی مساوی په دوه په طاقت 4 ضرب 14 دا سم دی. دا صحیح ځواب دی. د صحیح ځواب د پیدا کولو لپاره موږ مجبور یو چې 416 څه کړو؟ تجزیه کړو. 416 دلته لیکو ګورو چې د یکها خانه جفت ده په دوه قابل دی تقسیم دی. دوه لیکو دوه په دوه کې 4 دلته یو دی. یو په دوه کې نه تقسیمی یو د دوه نه کوچنی دی. نو شپږ به ورسره ونیسو چې 16 شي مگر بدون د اجازه نه نشو نیوی. دا بعدی عدد نشو نیوی. دلته باید یو صفر کېږدو. دا د ریاضي قانون دی یو صفر کېږدو او پس د دې 16 څو ځلې کوم عدد ضرب شي په دوه چې 16 ورکا آته ضرب شي په دوه آته ضرب په دوه کې 16. اوس بیا آته جفتی بیا دوه نیسو یو په دوه کې دوه صفر ټیټی وو 4 په دوه کې آته. بیا دلته 4 جفتی بیا دوه نیسو 15 په دوه کې 10 دوه په دوه کې 4. بیا دوه جفتی بیا دوه نیسو دوه په دوه کې
څلور، دلته یو پاتې کېږي 12، شپږ په 2 کې څو 12. بیا به 2 ونیسو، شپږ جفت یو په 2 کې 2، 3 په 2 کې شپږ. اوس 14 یو لومړنی عدد دی، قابل د تجزیه او قابل د تقسیم نه دی. 14 په خپله نیسو، یو په 14 کې 14، نو 416 شول. 416 عدد شو مساوي په. اوس حسابیو څو ځلې 2 په خپل نفس کې ضرب شوي، 1 2 3 4 5 ځلې. 2 په طاقت 5 ضرب 14 څو ځلې ضرب شوی؟ صرف یو ځلې په خپله یې لیکو او طاقت یې نه لیکل کېږي. نو ځواب یې شو 2 په طاقت 5 ضرب 14 چې د ای ځواب سم یا صحیح ځواب دی. ښه، اوس به اووم سوال ته راشو. اووم سوال کې لیکلي چې 208 عدد لومړني ضربي اجزاوې مساوي دي په A 2 په طاقت 4 ضرب 14 که B 2 په طاقت 5 ضرب 14. کوم یو یې صحیح ځواب دی؟ نو اوس د دې لپاره چې موږ صحیح ځواب پیدا کړو دا به تجزیه کړو لکه مخکې سوال. دلته ګورو چې د یک ها خانه بیا جفته ده، 2 په 2 قابل د تقسیم ده، یو په 2 کې 2 0 کتکیو، 4 په 2 کې 8. بیا 2 دلته نیسو په څه چې 4 جفتی، 5 په 2 کې 10، 2 په 2 کې 4. بیا 2 جفتی، بیا 2 نیسو، 2 په 2 کې 4، دلته یو پاتې کې د 5 نه، دلته د دې ته څنګ کې 12، شپږ په 2 کې څو کې؟ شپږ په 2 کې 12. بیا 2 نیسو په دې چې شپږ جفتی، یو په 2 کې 2، 3 په 2 کې 3 کې شپږ. بیا دلته 14 اولیه یا لومړنی عدد دی، دا عدد لومړنی یا اولیه عدد په نامه یادیږي، قابل د تجزیه قابل د تقسیم نه دی. نو 14 په خپله نیسو، یو په 14 کې 14. اوس هم پیدا کړ چې د 208 عدد مساوي کیږي. وګورو چې 2 څو ځلې په خپل نفس کې ضرب شوی، 1 2 3 4 ځلې. 2 طاقت 4 ضرب 14 یو ځلې. طاقت نه لیکو په دو چې طاقت یو دی، نو 2 طاقت 4 ضرب 14. وګورو چې کوم ځواب هم سم دی، د ای ځواب هم سم دی. 2 طاقت 4 ضرب 14 د ای ځواب سم دی. سوالونه پوښتنې د شپږ دېرشمې پاڼې حل شول. خدای دا وکړه چې ښه مو زده شوي وي. د خپلو همصنفانو سره ملګرو سره یې شریک کړئ، درسونه ولولئ، سوالونه مل کړئ. الله مو مل شه. ښه وخت.